له پرون راهیسې 400 طالبان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې له پرون راهیسې د طالبانو د ځپلو په پار عملیات ترسره کړي چې په پای کې 315 طالبان وژل شوي او 160 نورې ژوبل کړي دي. له ملي دفاع وزارت څخه سرحد ورځپاڼې ته په یو رالیږل شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات او جګړې له پرون راهیسې په ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، غزني، کندهار، زابل، فراه، هلمند او بدخشان ولایتونو کې شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په روانو عملیاتو کې 19 ځایه د طالبانو لخوا ښخ کړای شوي بېلابېل ډوله ماینونه هم موندل شوي دي او شنډ شوي دي. هلته بیا طالبانو څخه د لاندې شوو ولسوالیو د پاکولو خبر هم ورکړل شوی دی او تازه د پروان، شینواري او د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ هم له طالبانو څخه نیول شوي دي او پاکي شوي دي. بلخوا په پکتیکا کې هم هوایي ځواکونو پر طالبانو برید کړی دی چې په طالبان وژلي دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.